دغه کس چې کوم سکرین باندې تاسو ښکاري د ده ویډیو ټیک ټاک کافي مشهور شوې ده او بنسټونه لکه عطا همداسې نورو سره هم کومک وکړو لیکن د سره قمر هم کومک کړی و یو دوکان جوړ کړی و په ننګرهار په ښار کې متاسفانه دې سړي د دوکان خرڅ کو همسایګانو نه هم پیسې قرض کړي او بیا موږ ته نه پیدا کېدو دوامدار تعقیب کو دوستانو د قمر پالیسي دا ده چې څوک چانه هم موږ ویډیو وکړو یو تجارت جوړ کړو ته هغه باید هیڅکله بیا غربت ته لاړ نشي ځکه موږ یو سټراټیژیک یو کلن پلان ورته لرو چې موږ تجارت جوړ کړو یو میاشت بعد پوښتنه کوو تجارت څنګه دی کمبودي پکې زیاتوالی پکې راولو که یو غوا متغسي بل غوا وتړل چې هغه باندې د کور مشکل نه حلیږي 3 میاشتې بعد بیا پوښتنه کوو 6 میاشتې بعد بیا پوښتنه کوو یو کال بیا پوښتنه کوو بلکې دوی موږ پلان هم ورکړی چې 25% ګټه ته فقط د دوکان نه 6 میاشتې اخیستی شي او 50% ګټه ته د 6 میاشتې بعد اخیستی شي تر څو پورې ستا دا کاروبار په خپل پښو باندې ودرېږي الحمدلله موږ سلهاو کسانو ته تجارتونه جوړ کړي دي که هغه زرنج دی غوا ده دوکان دی او که همداسې نور شیان دي تاسو په دې خبره سئ چې قمر بنیادي پروژو باندې کار کوي لیکن زموږ دا اصول دي چې یو کس ته موږ ویډیو وکړو دا باید دغه آخري ویډیو وي چې میډیا ته راځي هغه نه بعد دا باید سپورټ شي تر څو پورې په خپل پښو باندې ودرېږي که داسې ویډیوګانې کېږي چې د احوال ته واخلو چې ورته په کوم ځای کې یې اوس په کوم ځای کې یې دا یو ښه خبره ده لیکن بار بار د کس ته کومک پکار دی دا زموږ د اصول په خلاف دی نو ورونو خویندو دا تاسو ته وایم چې کله هم قمر نه چا ویډیو وکړه نو هغه زموږ دروازه همیشه ټکولی شي چې ما سره کومک کوئ ځکه قمر نه فقط خپل نه ویډیو کوي او د ویډیو بنیاد هغه سره کومک کوي بلکې موږ خپله بودیجه لرو هر یو کس ته که هغه موږ ته پیسې رام نشي موږ هغه کس ته هغه مشکل حلولی شو الحمدلله قمر دا امکانات لري نو دا ډیره بهتره ده چې دغه فقرا هم سړی لږ زره په حساب باندې ونیسي چې ورون تاسو زموږ کومکونه کیږي ته که دغه د کاروبار شروع کړی دی د یو بل مسکین فقیر حق ته ولې خورې نو که چیرته هم یو ویډیو څوک چانه کوي یا مثلا که بل بنسټ دی عطا دی که همداسې احساس دی که بل دی او هغه ویډیو بیا ته ګورې او هغه کس دوباره سره کومک کوي نو بهتره دا ده که ته دا معلومات لرې چې دې بنسټ ته ویډیو کړې وه هغه بنسټ تماس ونیسه او ته څه شی وشو دا کس خو بیا په غربت کې نښتی دی بیا غربت سره لاس او ګریوان دی څه شی وشو که هغه کس هغه بنسټ تا ته وویل چې وروره زما مشکلات دي نشم نو کومک سره وکړم بسم الله مخکې لاړ شه لیکن دا موږ نه هیرو متاسفانه زموږ په جامعه کې داسې خلک هم شته دی چې دا خیریه کومکونه نه غلط استفاده کوي او کوم مسکین فقیر چې واقعا فقیر دی لیکن د ډېر د حیا نه چانه کومک هم نشي غوښتلی هغه نوم هم شرموي موږ همداسې ډېر تجارتونه خلته هم جوړ کړي دي چې هغه نه موږ هېڅکله ویډیو نه ده کړې ډېر خلته هم زرنجونه اخیستي غواګانې م اخیستي دوکانونه مو ده جوړ کړي دي مختلف نور کارونه مو سره کړي دي لیکن هغه موږ کله ویډیو نه ده کړې همدا اوس زیرو هنګر تقریبا 350 ته 400 فامیلونه موږ لرو چې هغه میاشتنی کومک سره کېږي هغوی نه موږ هره میاشت ویډیو نه کوو ځکه زموږ هدف دا نه دی چې خلکو نه ویډیوګانې وکړو زموږ هدف دا دی چې خلک د غربت نه وباسو بدبختي نه وباسو او سوکالي طرف ته ویسو چې کوم ځای کې دوی خپل ژوند نه راضي دي انشاءالله د خپل جامې نه راضي دي د خپل خل نه راضي دي او د خپل ورون نه راضي دي او په بدل کې موږ ته دعا وکړي زموږ هدف دا دی بل څه نه دی چې افغانستان کې غربت ختم کړو نه چې افغانستان خلکو نه ویډیوګانې وکړو نو امید لرم چې داسې یو دوه کسان باید د نورو خلکو مخونه تور نه کړي بلکې دوی ته د الله هدایت وکړي او نظام د داسې کسان په حسابي سره ونیسي او دوی د خپل حسابیانې ورکړي چې ولې داسې کار کوي امید لرم دغه ویډیو د چا په خلاف نه وي بلکې د وضاحت و زموږ د پالیسي چې خلک د تشریح کړو چې موږ پالیسي دی شي تر څو پورې خلک پوه شي که زموږ ویډیوګان څوک کتل کېږي هغه نه بعد بیا هغه ځي او خلک نه کومک غواړي راځئ زموږ دروازه وټکوئ د هغې جوابګوی موږ انشاءالله